السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. درنو او قدرمنو دوستانو، زیاتره کسان له معدې شکایت کوي. څوک یې معده مې ایشي، څوک یې معده مې درد کوي، څوک یې معده مې ګیس نیسي، څوک یې معده مې پړسوب کوي، څوک وايي خوراک مې نه هضمېږي. مختلف ډول شکایتونه کوي. د دې لپاره بهترینه کورنۍ نسخه دا ده چې 3 دانې اوږه په فارسي کې سیر ورته وایي، په اردو کې توم ورته وایي یا لحسن ورته وایي، په عربي کې ثوم بولي. دا به 3 دانې واخلي، 3 غاښونه 3 دانې به واخلي، وبېټه کوي، ښه به میده کې په یو خوا مستو کې به ګډي کې 2 کاچوغې به د زیتون تیل ور واچوي، 1 کاچوغه یا 2 کاچوغې به عسل ورسره ګډ کړي، اصلي عسل دا به ښه سره ګډ کړي او سهار لمال به په تس خوا باندې خوري. تر 1 میاشتې پورې دوام ور باندې وکړي، ان شاء الله تعالی هر قسم میکروب وي هغه ختموي او معده روغوي. دا نسخه د زیتون او د اوږې او د عسلو او د مستو دا سره ګډ کړي، دا په بدن کې ډېرې بیماریاں ختموي. د معدې چینجي ورسره ختمېږي، د معدې ګیس ورسره ختمېږي، د معدې میکروب ورسره ختمېږي، د معدې درد ورسره ختمېږي، بدهضمي ورسره ختمېږي. بواسیرو کې باندې ډېر ښه اثر کوي، د بواسیرو رنځوران ورسره جوړېږي. مختلف د خېټې بیماریانې، خېټه خو د مرضونو مور ده. چې خېټه سمه شي ټول بدن روغ وي، چې خېټه خرابه شي د بدن ټول اعضاوي خپل وظایف خپلې دندې پرېږدي. د معدې د مرضونو بهترین کورنۍ علاج چې ډېر کم لګښت ورباندې راځي هغه همدغه ده. د هغو رنځورانو له جملې چې له دې نسخې سره جوړ شوي دي، یو هم د محمد وزیر پلار ده د لوګر له ولایته، چې د بواسیرو تکلیف یې درلودو. تقریبا له 100 کلو را په دې خوا ډېر علاجونه یې کړي، په ډېر ډاکټرانو ګرځېدلی، ډېرې انګریزي دوايانې یې کړې وې، خو فایده یې نه ده ورسره شوې. موږ ورته همدغه د اوږې او د زیتون د تیلو، د عسلو او د مستو نسخه وښودله. 1 میاشت استعمال کړې ده، ډېره فایده یې ورسره شوې ده. نو تاسو ته هم دا توصیه کوو، همدغه نسخه که دا تکلیف لري دا نسخه عملي کوئ. دا نسخه یوازې د لویانو لپاره ده، د ماشومانو لپاره نه ده. نو که په تاسو کې یو څوک رنځور وي او د معدې تکلیف لري یا د معدې شکایت لري، هغه د دا نسخه عملي کی، ان شاء الله تعالی سي الله تعالی به فائدہ ورکړي. که چیرته په دې نسخه کې یو وړه کاچوغه حبه سودا یا سیاه دانه په اردو کې ورته کلونجي وایي، که یو وړه کاچوغه هر سهار په دې کې ګډه کی، ان شاء الله تعالی فائدہ به نور هم زیات سي. ځکه حبه سودا د ټولو مرضونو علاج ده لمرګ پرته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک حدیث لمخې سی فرمایي: الحبة السوداء دواء لكل داء إلا السام. قالوا وما السام؟ قال الموت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حبة السوداء د هرې ناروغۍ علاج ده لسام افرته. صحابه و ترې پوښتنه وکړه چې سام څه شی ده؟ ده ورته وفرمایل چې مرګ. له مرګه پرته د هر رنځ، د هرې ناروغي، د هر مرض علاج ده حبة السوداء. نو کاغم یو وړه کاچوغه په کم اندازه باندې کاغه پکې ګډ کی، ان شاء الله تعالی سنور به هم صحت ته ډیره ګټه ورسوي. بل خبره ده سهار په تاسو خوا باندې 2 یا 3 ګلاسه ګرمې اوبه چښئ. دومره ګرمې وي ستونی مې نه ور باندې سوځي، مطلب ښې ګرمې وي. دا د صحت لپاره ډېرې زیاتې فایدې لري. په بدن کې سرطاني ځالې ختموي، معده برابروي، سرخوږی ختموي، بلډ پریشر نارمل کوي، د پستوکي رنځونه ختموي، مختلفې ناروغیانې په بدن کې ختموي. تجربه شوي دي، مو هم رنځورانو ته ورښودلې دي، ورسره جوړ شوي دي او نورو خلکو هم تجربه کړي دي. ډېرې فایدې لري. دا روزانه که روغ یاستئ او که رنځور یاستئ 3 ګلاسه یا 2 ګلاسه، که کولای سئ 3 ګلاسه ورنه 2 ګلاسه ګرمې اوبه هر سهار په تاسو خوا باندې چښئ. دا د ما یو عمومي توصیه ده، تاسو ټول باید استفاده ترې وکړئ. دا ډېر بهترین علاج ده په بدن کې د مختلفو رنځونو د له منځه وړلو لپاره. که څوک رنځور نه وي هغه دې هم چښي، تر څو پورې د رنځونو مخنیوی وکړي. په بدن کې هر قسم فاسد مواد وي هغه باسي.
بیا چې کلم د اوبه ویشکلې 1 ساعت ناشته مکوي ترڅو دا اوبه تر بدن تر کلمو تر مثانې تر هر څه تیر سي او خپل ځای ته ورسیږي 1 ساعت وروسته بیا ناشته پس کوي دا یو عامه توصیه ده زه تاسو ته کوم دعاګان راته کوي الله تعالی محافظ ناصر سه زه د تاسو مخلص خوږی مولوي قدوسي خبرې کوم د کراچۍ السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدوسی سره والله جوړې په خیر تو ګټه خده. قدوسی صاحب محمد وزیر د لوګر ولایت څخه خبرې کوم. د تاسو د نسخه چې ما تر کړې و د بواسیر مبارکه د مونږه قبلګا صاحب تقریبا ډېر وخت بواسیر درلودل تقریبا د 15 کلو عمر لري نو دغه شل 25 درس کاله دغه لاغنه کړې ده نو دواوی ډېرې کړې وې ډېرې زیات دواوی کړې وې دغه انګلیش دوايي خو له سره مې چا خبره فائدہ نه وکړې نو تاسو کوم نسخه چې ما تر خودلې واغه موږ دلته عملي کړله یو میاشت مې عملي کړله نو ډېره فائدہ کړې ده ډېرو سره وساده نو الله تعالی دې بس په خپل حفظ زمان کې وساته الله تعالی دې په دین او دنیا برابر کړي ډېره زیات مهرباني نو لا بریا درته غواړم قدوسي صاحب